عزتمندو اکثر ملګري دغه تپوس کوي د دې شپږو روزو په باره کې چې آیا دغه شپږ روزې چې کمی په د شوال میاشت کې نیول دي یعنی د وړوکي اختر نه پس په دې باندې څه ثواب ملاویږي او کنه، آیا دا نیول ضروری دي او کنه. عزتمندو حدیث کې راځي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایلو څوک چې د رمضان مبارک روزي اونیسي بیا د هغې نه پس د شوال چې کومه میاشت راځي د دې شپږ روزي اونیسي گویا چې د غونډ کال روزي ونیولي. نو عزتمندو د دې شپږو روزو فضیلت او ثواب دا دی چې گویا یو انسان غونډ کال روزي ونیولي، یعنی څوک چې د شپږ روزي اونیسي گویا چې د غونډ کال روزي ونیولي دومره ثواب پې ملاویږي. ها عزتمندو د دې د نیولو طریقه څه ده؟ نو که څوک یې پرله پسې نیسي یعنی مسلسل هم ټیک ده، او که څوک پکې وقفه کوي یعنی یو روزه اوس ونیوله او یو ورځ دو پسې بله ونیوله او یو ورځ دو پسې بله ونیوله یعنی شپږ روزې پوره کړلې، نو په دې شپږو روزو باندې دومره ثواب ملاویږي گویا چې دې سړي غونډ کال روزې ونیولې. دا مستحب روزې دي ښه، که چا ونیولې ثواب پې ورته ملاویږي او که چا ونه نیولې نو ګناه پې نشته دی ښه. که څوک یې نه نیسي نو هغه ملامته کول نه دي پکار، او که څوک یې نیسي نو دومره ثواب پې ملاویږي ښه. دا د وړوکي اختر نه پس چې دا کومه میاشت شروع د وړوکي اختر نه پس دغه 2-3 ورځې پس بیا خلک روزي نیسي، نو په دې روزو باندې دومره لوی ثواب ملاویږي ښه. نو موږ ټولو ته پکار ده چې د دې روزو د نیولو موږ خپل هم اهتمام وکړو او بل مسلمان ورته هم وایو چې په دې شپږو روزو باندې دومره ثواب ملاویږي گویا چې د غونډ کال روزي نیولي ښه، دومره ثواب یې ملاویږي. نو الله رب العزت موږ له د دغه روزو نیولو توفیق را نصیب کړي.